زمونږه او ستاسو مور بي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي، ډېر په ښایسته الفاظو کې ورته تسلي او ډاډګیرنه ورکړه او څه ورته فرمایي؟ کلا والله ما یخزیک الله ابدا، په خدای مې دې قسم وي تاسو به خدای پاک هېڅکله نه رسوا کوي، ځکه چې ستاسو غوندې هستي الله پاک نه ضایع کوي. او بیا دلیل ورکوي چې وجه سره چې تاسو به خدای پاک نه ضایع کوي، وجه دا ده چې تاسو له الله رب العزت اخلاق ډېر عظیم اخلاق درکړي دي، او وجه دا ده چې تاسو رشته داري چې کوم دی نو هغه یو ځای کوئ، یعنې رشته داري نه پرېږدئ. او وجه دا ده چې تاسو د بېڅوکه خلکو د فقیرانو خلکو مدد کوونکي او د بوجدارو خلکو بوج اوچتوونکي او دغه شانتې چې فقیران وي او ناداره خلک وي نو هغې له ګټه وټه کوئ او ورکوئ، او دغه شانتې تاسو د خلکو میلمستیا کوئ او په چا باندې چې ناګهاني افت راشي نو تاسو د هغې مرسته او مدد کوئ، ځکه به الله رب العزت تاسو نه ضایع کوي او نه رسوا کوي. زما محترم، زه تاسو ته خواست کوم مونږ ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت دعوې کوو، خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق او کردار څنګه وو، د دې واقعې نه مونږ ته یو څو سبقونه حاصلیږي. لومبی سبق خو دا چې کله هم مونږه رشته کوو نو پکار دا دی چې هوښیارې زنانې سره رشته وکړو، دا نه چې شونډې یې داسې وي، روز یې داسې وي او زلفې یې داسې وي او دونه پیسې والا وي، دونه تعلیم او ډیګري کړې وي. نه، هوښیارتیا دا ډېره ضروري ده او هوښیارتیا په ډیګرۍ سره نه راځي، هوښیارتیا په ډیګرۍ سره نه راځي. نو موږ له پکار دی چې په زنانه کې لومبي څیز چې وګورو نو هغه تقوا، الهیات او هوښیارتیا وګورو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لومبۍ بیبي څونه هوښیاره بیبي وه. دویم، زه هغه زنانو ته چې نن ما اوري هغې ته زه خواست کوم چې کله ستاسو خاوندان ستاسو کور ته راشي نو تاسو ورته په کور کې هر څومره مصیبت وي نو په ړین تندي باندې او په خوشحاله تندي باندې هغې ته هرکلی وایې، خو هر څومره مصیبت تاسو وکتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره پریشانه شوی دی، او چې راشي نو زموږ او ستاسو مور بیبي ورته ډېر په خوشحالۍ سره هرکلی ووایي. دریم، چې هوښیاره بیبي وي نو هغه په ښو الفاظو سره او په ښایسته الفاظو سره خپل خاوند له تسلي ورکوي، څنګه چې زموږ او ستاسو مور بیبي تسلي ورکړه. نو دریمه دا خبره چې په مصیبت په وخت کې زنانه له پکار دی چې خپل خاوند له په ښو الفاظو سره تسلي ورکړي. او څلورمه دا خو چېرې مونږ او تاسو واقعي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې مین یو او د هغه عاشقان یو، نو پکار دا دی چې مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق خپل کړو، او پکار دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه به رښتیا وي چې هغه شانتې رښتیا ووایو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غریبانانو او د بېڅوکه خلکو څنګه مددګار و چې هغه شانتې مددګار شو، چې څنګه مهمان نواز و چې هغه شانتې مهمان نوازه شو، او په چا باندې چې مصیبت راغی نو د هغې په هغه مصیبت کې بیا د هغې مرسته کوله، د هغې ملګرتیا کوله. پکار ده چې موږ دغه شانتې شو.